او اختر له بزانه صافي کنه نه ها نه ولې به نه اخلي پیسې نشته نو بس وایو جی خوږو کتونکو دا وخت زه ولاړ یم د ضلع بونیر په یو وړوکي شان ښارګوټو کې یعنې چوک کې د جوړ چوک یادېږي دا دلته په سوونو دوکانداران راځي او بیا په سوونه په زرګونو خلک دلته د دغې دوکاندارانو نه سوداګانې اخلي نن د روژې مازدیګری دی یو ماشوم دلته په فوټپات باندې ناست دی راځئ چې د هغوی ملاقات ستاسو سره وکړو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دی زما رسول خان او د کوم ځای د لنډۍ د لنډۍ ښه تا سره راوړي دا څه دي دا پودینه ده او چکنی ده چکني ده دا ته په خپله کور جوړه کړې ده او دلته دې څه وخت راوخت کړې دا پودینه دا څومره ټایم دی وشو 2 غنټې شوي او ته سبق په سکول وې او سویم کې په پنځم کې پنځم کې ښه نو دا ټوله تقریبا څونه خرچه پرې راغلې ده ټوله 200 200 ښه او دا چې ټوله خرڅ شي نو تقریبا څونه پیسې جوړوي 400 لکه ټولې 400 روپۍ جوړوي 200 پکې ستا شي او 200 بیا وګټي داسې که نه صرف 400 ټولې جوړوي صرف ټول 400 جوړوي ښه ټوټل 400 روپۍ ښه کور کې مور پلار هم شته او ورونه دې شته او څه کار کوي کار نه کوي وړوکي ښه واړه دي ته مشره یې نه زما نه لږ یو غټ دی ښه هغې څه کار کوي गाड़ी चले गाड़ी चले او تا روزه نیسلی کنه نه نه ځه نیسلی وړو کې کنه ها دا چې پیسې کوړته اوسې کنه نو پیسې بیا چاته ورکی خپل پلار له خپل پلار دی ورکیو او اختر له بزانه صافي کنه نه ها نه ولې به نه اخلي پیسې نشته نو بس وایو خوږو کتونکو دا ماشوم چې څومره خودداره دی او څومره لوی جذبې لري دغه سوداګانې راوړي دي 200 روپۍ په خپله خرچه راغلې ده او بیا چې دی کله دا خرڅ کړي نو بیا ټولې 400 روپۍ وکړي اختر دپاره به ځان له څه اخلې که نه وایي چې نه په څه باندې واخلم ګوره زموږ په محله کې زموږ په کلو کې زموږ په علاقو کې داسې بلها ماشومان دي تاسو که چېرته هم سوداګانو له ځئ که تاسو د 100 روپو سودا کوئ که تاسو د 200 روپو سودا کوئ که تاسو د 0 روپو سودا کوئ او کوشش کوئ که نه چې د 100 روپو سودا د داسې ماشومانو نوم کوئ دا ماشومان یوازې دلته تاسو یې نه چې دا ماشوم دی یا دا ماشومان دی دغه 200 روپۍ دلته کېښودي دي او دغه شیان د خرڅ په خېله باندې دلته کې هغه خرڅوي د دې شاته یو لوی خاندان دی د مور پلار په شکل کې د رونو خویندو په شکل کې د ټول خاندان په شکل کې چې دغه کچ کچ ماشومان راځي په وړو وړو لاسونو باندې دغه سوداګانې دلته خرڅوي او هغه بیا ستا او زما سترګو ته ګوري چې زما نه به دا سودا څوک واخلي نو پلیز زه ریکویسټ کوم اول ماله پکار دی بیا تاسو له چې کله هم داسې ماشومان تاسو په هر ځای کې چې وي که هغه روژې وي او که عامې ورځې وي تاسو داسې ماشومان یې نه یا داسې خلک هم چې هغه ډېر زیات بوډاګان وي د هغوی نه خامخا سودا کوئ زړه مې ډېر زیات ودرېدو الله دې وکړي چې زموږ دا ماشومان د سبا ستوري جوړ شي دي تعلیمونه حاصل کړي دي کامیاب انسانان جوړ شي دغه ګټې وټې دې هم وکړي خو د دې سره سره د قام خدمت هم په داسې هیله باندې وکړي چې په هغې باندې دې ته ناز وي دې ته پې فخر وي ډېره زیاته مننه کوم د کیمرامین سهیل سره اقبال محسن اجازت غواړم الله په امان